असलामुअलैकुम 15 फरवरी په 1989 کې د روس فوج چې شمال افغانستان نه وته نو دالته دو یو داسې ملک پریښو چې هغه د تباهي بارودو او د نفرت یو علامت جوړ سلیو. یعنی لسو کالو پورې دالته روس او امریکای یو پراکسی جنگ سره وکړو او دواړه ملکان به دغه علاقې نه داسې ووتل لکه دغه علاقې سره دو هیڅ تعلق نه وي. نو دغه آباده په دغه علاقې چې د جنگ ماحول سره سوړ نسو. یعنی دو دالته دومره اصله پریښې وه چې په دغه اصلې باندې څو کالو پورې دالته جنگ سره کېدلای شوی. یعنی روس چې شمال افغانستان نه وته نو افغانستان د وړوکو او غټو ګروپانو چې سره تقسیم سو او هر کمانډر به په خپل علاقې باندې حکومت کاو. مرکزی حکومت هیچا نه مانو. نو چې کوم غټ ګروپان وو یعنی په کابل چې دی یعنی برهان ربانی احمد شاه مسعود حکومت وو، بل طرف ته دی ګلبدین حکمتیار حکومت وو او شمالي علاقه جا چې دی عبدالرشید رستم دا د خپل زرونو فوج قائدینو سره آلته د حکومت جوړ کړاو. نو دغه عبدالرشید رستم دی مخکې روس سره هم اتحاد کړاو خو چې چمل حالاتو چې تبدیلی رااله نو د دا اتحاد یې غسر ختم کو او ګلبدین حکمتیار سره اتحاد جوړ کو. نو دغه ګلبدین حکمتیار عبدالرشید رستم دی په 1994 کې کابل محاصره وکړه او کابل چې د نننه یعنی برهان ربانی او احمد شاه مسعود حکومت وو. نو دغه دواړو منځ کې ښه جنگ سره وسو. دغه چې د راکټ لانچرې هم استعمال سلې ګوله بارود دې هم پکې استعمال سلو. نو عوامو سره هلته د په زړونو باندې جنګجو سره قتل سلو خو دغه کابل علاقه دی چا په قبضې څخه نه راله. نو چې چمال جنگ ډیر سره وشو نو ګلبدین حکمتیار ته د شکست وسو. دای د لاړه ایران ته او هلته یې پناه واخیستله. نو دغه برهان ربانی او احمد شاه مسعود دو د انډیا او روس سره خپل تعلقات شکړو. نو دلته په افغانستان چې پاکستان پر حالات صحیح نو. پاکستان دا غوښتله چې افغانستان چې د حالات صحیح سي ځکه چې د کوم مهاجر پاکستان چې پاتې کیږي چې دا دوباره بیا خپل ملک ته لاړ سي. او بل وجه دا وه چې پاکستان د وسطي ایشیا سره تجارت معاهدې کړې وې او دغه تجارت په افغانستان رګې باندې پاکستان ترکېده. نو افغانستان چې د حالات دومره زیات خراب وو چې 4 کیلومترو آباده به هر سړی خپله ناکه لګولې وه او هر سړی به بتۍ ها اخیستلې دغه ګاډي به یې ها لوټ کول. نو قافله به په دو باندې روغه نر تېرېدله. بل طرف ته په کندهار چې داسې واقعه وسلله چې هغه سره افغانانو زړو ته ډیر سخت تکلیف او دکھ ور ورسېده. یعنی هلته د یو مقامي لیډر دغه بعد مدرسو بچي به یې نیولل او بچی به یې نیوللې دغو سره به یې جنسي زیاتي هم وکړله او هغه آباده به یې قتل هم کړل. نو دغه خبره دی بلوچستان چې د کومې مدرسې وي او هغه چې د افغانانو بچی چې د کوم سبق ویله نو دغو ته هر ورسېدله. نو دغو د دالته یو لیډر جوړ کو چې هغه ډیر بهادر و او هغه د روس سره هم جنګېدلی و. یعنی 4 ورته دی په هغه چې زخمی سلی هم و او هغه لیډر نام مولا عمر و او دغه طلبه چې کوم دی دا شاته بیا په طالبانو نامو باندې مشهور سلو. نو دا چې چمال کندهار ته لاړو نو دغه لیډر کمانډر یې هم مړ کو او دغه چې د کوم فوج و دا یې جان سره هم شامل کو او روس چې کومه اصله هلته ښه ډېره پاته سلې وه د دغو په قبضې چې راله. یعنی کندهار چې د امن راغی او دغه وړوکي ګروپان دا سره ختم سلو او طالبانو هلته یو ښه اثر رسوخ سره جوړ سو او چې کوم هلته تجارتي خلکو هغو د طالبانو مدد هم شروع کو ځکه چې دو په دغې علاقې چې امن راوستی و. نو طالبان چې کوم دي دا د نوره ټولې دنیا پاره یو اجنبي خلکو ځکه چې دو د پاکستان سره او د پاکستان ISI سره هم تعلقات نه وو. نو دغه آباده پاکستان د ترکمنستان سره یعنی تجارت معاهده کړې وه. نو ترکمنستان نه 150 ټرکو قافله دا افغانستان ته به راتله بیا به افغانستان نه پاکستان ته راتله. نو دا 10 ټرکونه چې چمال افغانستان ته ورسېدل نو دا هلته اغوا سلو او پته یې نه ولګېدله. نو دغه مسلې حل دا مولانا فضل الرحمن سره و ځکه چې مولانا فضل الرحمن دی په بلوچستان چې مدرسې وي او دغه طلبه چې کوم دي دغو طالبانو سره واسطه هم وه. نو په دغه تر باندې طالبانو سره رابطه وکړه او طالبانو دی مولانا فضل الرحمن سره وکړه. نو مولانا فضل الرحمن دی په هغه وخت باندې پاکستان وزیر داخله نصیر الله بابر نومېده هغه سره طالبانو رابطه وکړه او نصیر الله بابر دی بیا پاکستان ISI سره دغو طالبانو رابطه چې کومه ده دا یې قایمه کړه.
نو په دغه تور باندې د طالبانو هغه 10 ټرکونه پر امن طریقې سره پاکستان ته ورسېدل او طالبانو ته دا فایده وپچی چې دوی ته به یو شملک او طاقتور ملک اتحاد ملاو سي او دا به سپورټ کوي. نو دغه آباد پاکستان او سعودي عرب د طالبانو مدد هم شریک امریکای دغه چې دلچسپي ښکارا کړه ځکه چې ترکمنستان افغانستان او پاکستان چې د کومه ګیس او تیلو معاهده کېدله دا د امریکای چې کومه کمپنۍ وه هغه په لاس کې وه او هغه نام و یونین آیل آف کیلیفورنیا په شاکټ چې به یې ورتیاله یونیکال. یعنی احمد شاه مسعود دا خبره کوله چې دغه یونیکال سپورټ دا د طالبانو ته حاصل ده او د سره ثبوت هم و. یعنی دغه یونیکال چې کوم ده دغه د خپل دفتر په کندهار چې هم بیا کولاو کړی ځکه چې په دغه علاقې چې طالبانو حکومت وو او دالته امن هو. نو دغه آباده طالبانو دی بیا په هرات باندې هم قبضه وکړه او دغه آباده دو کابل ته لاړ. نو کابل چې دی احمد شاه مسعود حکومت وو نو طالبانو او احمد شاه مسعود په مای چې شاه جګړه سره وسله نو هغه آباده احمد شاه مسعود د شکست ملاو سو او دای د شمالي علاقه جات طرف ته لاړای او کابل باندې د طالبانو حکومت راغی. نو دا طالبان چې دوره لشکي ټیم چې دوره زیات مشهور شول دوی ته د انټرنیشنل سپورټ حاصل وکنه او دغه تجارتي خلک چې کوم دي دغه مدد کاوه کنه. دغه جواب تاسو ماته په کمنټ کې راکو. نو بل طرف ته پاکستان باندې امریکای دهشتګردي بین لگاو او ایغه وجه دا و چې 9/11 کومه واقعیا سره په امریکای چې ایغه چې د یو کس چې کوم دا ایغه تعلق پاکستان سره او ایغه نام رمزي یوسف نامیدو. نو پاکستان وزیر اعظم بنظیر بوټو امریکای ته راړه او الته چې یو سره ملاقات وسلو نو دای چې چمل بیا پاکستان ته راړه نو پاکستان ISI ته ورته ویلا چې تاسو د غرمز یوسف دا منچو او دای دو سره ونی وای او بیا امریکای ته حواله کو. نو په دغه واجب باندې دی امریکای چې کومه پاکستان سره معاهده کړې وي او هغه بنسلې وي یعنی IMF په پاکستان ته قرضه نه ورکوله او پاکستان مخ چې دینه اټم بم جوړاو نو امریکای پابندیان په لګولې وي او کومه پاکستان چې F16 جزونه به امریکای پاکستان ته ورکول یعنی پاکستان اډوانس چې دغه پیسې هم ورکړې وي امریکای دا پیسې هم ورکولې. نو چې چماله دغه رمزي یوسف ته واپس کو نو دا ټولي معاهده بیا سره کولاو کړي او دا جادونه یې هور کړو یغه سره دوته میزایلان هور کړو او نور امداد هو سره وکړو 12 کروڑ معاهده دا د پیښته باندې پاکستان امریکای سره دوباره بیا حوصله. نو پاکستان خارجه پالیسی پیښته باندې امریکای سره ډیره شاته جوړه سلې و. نو بنظیر دی پیښته باندې امریکای سره بیا ډیر ښه تعلقات وو. نو دا صورتحال چې ما تاسو سره شیر کړو تاسو موږ ملاقات کوي په نوې ویډیو کې. السلام علیکم.